د پښتو ادبیاتو تاریخ لرغونې دوره. لیکوال پوهاند ډاکټر زیورالدین زیور. غږ محمد اجمل نظري. یو څو خبرې. د پښتو د ادب تاریخ لیکل ډیره لویه حوصله، کره او ژوره څېړنه غواړي. په تېره بیا د لرغونې دورې د ادب تاریخ لیکل ډیر سخت کار دی. په دې معنا چې د دې دورې زیاتره اثار ورک دي. کوم اسناد چې اوس شته هغه هم د پښتنو دښمنانو په تحریف سره لیکلي او ثبت کړي دي، او یا ډېرې لږې نمونې لاسته راغلي دي. موږ پټه خزانه د لرغونې دورې د ادبي بهیر لپاره معتبر ماخذ ګڼو، ځکه تر دې دمخه لیکلي ادبي اثار زموږ په واک کې نشته. په دې لړۍ کې مې د شاګردانو او محصلینو لپاره هڅه کړې ده چې د شته موادو په اعتبار دغه درسي کتاب برابر کړم. په سر کې غواړم په دې اړه پر یو شمېر مسایلو وغږېږم او بیا د پلان له مخې په اصل موضوع لاس پورې کړم. او په ترڅ کې غواړم د ادبیاتو د تاریخ په هکله د هغو علمي کارونو، لیکلي کتابونو او تذکرو هم یادونه وکړم چې په دې برخه کې رامنځته شوي دي، چې هغه زموږ لپاره د قدر وړ او د علمي څېړنو لپاره ګټور دي. د پښتو ادبیاتو تاریخ په برخه کې چې کوم تاریخونه او تذکرې لیکل شوي دي په لاندې ډول دي. لومړی، هغه پخواني اثار چې د پښتنو لخوا لیکل شوي دي. دویم، هغه اثار چې بهرنیانو، خارجیانو او ختیځپوهانو لیکلي دي. دریم، هغه تاریخونه دي چې په دې وختونو کې لیکل شوي دي. د پښتو ادبیاتو تاریخ او تذکره لیکلو فن په کوزه پښتونخوا کې د افضل خان تاریخ مرصع دی چې د پښتو ادبیاتو تاریخ په لیکنه کې ډیره مرسته کولی شي. په دې اثر کې زموږ د موضوع سره برابره دغه لاندې موضوعګانې مرسته کوي. فصل اول په ذکر د سلطان بهلول، فصل دویم په مذکور د سلطان سکندر، فصل سوم ذکر سلطان ابراهیم او نور. په بره پښتونخوا کې د محمد هوتک پټه خزانه د لرغونې دورې د پښتو ادب تاریخ لپاره یوازینۍ او مهمه منبع ده. په دې اثر کې نه یوازې د لرغونو شاعرانو اثار راغونډ شوي دي، بلکې د کلاسیکې دورې یو شمېر مهم اثار یې هم خوندي کړي دي. په ختیځپوهانو کې پروفیسر ډورن 1815 څخه تر 1881 لومړنی سړی دی چې د پښتو ادبیاتو یو شمېر د قدر وړ اثار یې په خپل اثر د پښتو منتخبات کې خوندي کړي دي. پښتانه شاعران، ادیبان او د هغوی د ژوند لنډ حال او ادبي مقام یې لویدیځې نړۍ ته ورپېژندلی دی. د ختیځپوهانو په ډله کې مشهور کسان مسټر راورټي 1825 څخه تر 1906 میلادي پورې، پادري هیوز، ډارمسټر، برتلس، اسلانوف، مارګنسټرن، دوریانکوف، ګیرس، ماسون، راماداین او نور هم د یادولو وړ دي چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لیکنې کړي دي. د ختیځپوهانو په لیکنو کې کلید افغاني، د پښتو د شعر هار و بهار، د پښتو ژبې اشعار، د پښتو منتخب شعرونه، ګلشن روح، د پښتو فولکلور، د پښتو ژبه او ادبیات، د پښتو ادبیات، د پښتو ادبیاتو تاریخ، د پښتنو تاریخ او نور مشهور دي. په خپله پښتنو د 20مې عیسوي پېړۍ نه دمخه د پښتو ادبیاتو تاریخ ته کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې چې د پښتو ادبیاتو تاریخ او تذکرې یې لیکلي وي. د دې پېړۍ په سر کې د علمي څېړنو او تحقیقاتو په ډګر کې پښتنو پوهانو هلې ځلې پیل کړې چې د پښتو ادبیاتو تاریخونه یو شمېر تذکرې او مقالې لیکلي چې د پښتو ادبیاتو د علمي څېړنو لپاره د هغوی له ګټورتوب څخه سترګې نشو پټولی. د پښتو ادبیاتو په دې برخه کې د پوهاند رښتین د پښتو ادب تاریخ، د پوهاند حبیبي د پښتو ادبیاتو تاریخ لومړی ټوک او دوهم ټوک، د عبدالحلیم اثر د پښتو ادب د همیش خلیل ورکه خزانه لومړی او دوهم ټوک، د ظفر کاکا خیل پښتانه د تاریخ په رڼا کې، پښتانه شعرا لومړی ټوک، پښتانه شعرا دوهم ټوک، پښتانه شعرا دریم ټوک، پښتانه شعرا څلورم ټوک، د مراد شینواري د خیبر ادب، د هلالي ننګیالي پښتانه
د محمد نواز طاهر روحي ادب لومړی ټوک او دوهم ټوک، آریانا دایرة المعارف او نور د یادولو وړ دي. د پښتو ادبیاتو تاریخ د کسټنرونو په ساتلو کې د محترم استاد خیالي محمد خان یارخیل مرسته د قدر وړ ده. پوهاند ډاکټر زیور. الف لومړی برخه د پښتو ادبیاتو لرغونې دورې ته لنډه کتنه. څرګنده ده چې هره ژبه او ادبیات د زمانې د تغییراتو تابع ده. د دې تغییراتو مهم توکي زمانه، محیط او چاپیریال، حکومت، سیاست او مذهب ګڼل کیږي. یا د هرې زمانې ادب د خپل وخت د خیالاتو او افکارو نماینده او ښکارندوی دی، چې په دې ترتیب هره دوره ځان ته بیل خصوصیات او ځانګړتیا لري. لیدل کیږي چې د اسلامي دورې را په دې خوا د پښتو ادب څېره تر ډېره حده پورې څرګنده ده او د اسلامي اثر ادبي متنونه د عربي لیک دود د رواج په وجه پاتې شوي دي. د پښتو لومړی شعر چې د پټې خزانې په واسطه تر دې وخته را رسېدلی دی د امیر کروړ سوري 1939 هجري ژوندۍ مشهوره حماسي سندره ده چې ویاړنه یې بولي. دا سندره د 2مې هجري پیړۍ په سر کې ویل شوې ده او د پښتو ادب څېړونکو په نظر دا شعر د معنا، قوت او پوخوالي له مخې لومړنی شعر نه بلکې د یوې پخې او لرغونې ژبې د شعر بیلګه یې بللی شو. په دې حساب نو باید پښتو ادب څو پیړۍ تېرې کړې وي چې دې پوخوالي ته را رسېدلی وي. پښتو ادب تر 0مې هجري پیړۍ پورې ډېر لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان درلودل چې دلته په لنډ ډول سره د یو څو مشهورو یادونه کیږي. هغه وخت چې د غور غرونه او د کسي د غره لمنې د پښتو ادب د ودې او پراختیا غوره ځمکې وې، نو بیټ نیکه خپل مشهور مناجات دلته د کسي غره په لمنو کې ویلی. خرښبون بابا او شیخ اسماعیل هم دلته خپلې پښتو سندرې ویلي دي. په غور کې شیخ اسعد سوري 400 هجري لمریز، ښکارندوی غوري، تایمني او نور د پښتو ادب شاعران او د بللو استادان وو. د شیخ اسعد سوري او ښکارندوی غوري بوللې دومره قوي او په خوږه پښتو ویل شوي دي چې تر اوسه یې پښتو ادب مثال او ساری نه دی پیدا کړی. د شیخ متي 600 هجري د نغمو او د هوتک بابا حماسي سندرو او د شیخ ملکیار د سندرو انګازې لا تر اوسه پورې د کلات او ترنک په غاړه اوریدل کیږي. په دې دوره کې سلیمان ماکو د پښتو په نثر کې تذکرة الاولیاء ولیکه چې څو پاڼې یې موندل شوي او نمونه یې شته، مګر د نورو پخوانیو کتابونو لکه د هاشم سرواني د سالو وږمه، د محمد بن علي البستي تاریخ سوري او د شیخ کټه لرغوني پښتانه او نورو نمونې لاسته نه دي راغلي او یوازې ځینو تاریخونو یې نومونه ثبت کړي دي. اکبر زمینداوري او زرغون خان په کندهار کې د 8مې هجري پیړۍ نومیالي شاعران تیر شوي دي. په دې دوره کې د بهلول لودي او خلیل خان نیازي څلوریزې د یادونې وړ دي. په دې وخت کې د پښتو ښځینه شاعرانې هم شته چې بیا به په تفصیل سره د دغې دورې د شاعرانو او لیکوالانو سره در وپېژندل شي. ښایي یادونه وشي چې پښتو ادب په خپل پخواني رنګ کې په پاشلي ډول مخ په وړاندې تللی دی چې د میاروخان تر دورې پورې را رسېدلی دی. همدارنګه په لنډه توګه د دې دورې ځینې ځانګړتیاوو ته هم یوه اشاره کیږي. د لرغونې ادبیاتو په دوره کې شعرونو او نثرونو یو خاص رنګ درلود چې ژبه یې سوچه او سپېڅلې پښتو وه، چې اوس یې ډېرې کلمې مړې شوي او یو شمېر یې په لږ تغییر تر اوسه ژوندۍ پاتې شوي او رواج لري. د دې زړو متنونو داسې ښکاري چې پر پښتو باندې د نورو ژبو اثر هغه وخت ډېر لږ و او بیا وروسته پر دې ژبې باندې د عربي، فارسي او هندي ادب تاثیر لویدلی دی او د هغو دلیل روښانه دی. د موضوع له پلوه هم د پښتو پخواني اثار خاص یو پښتني او سیمه ییزه بڼه لري.
د شکل له مخې په لرغونو اثارو کې په خپل ملي اوزانو برابر اثار پکې لیدل کیږي. د پښتو ادب د سیاسي بدلونونو څخه هم اغیزمن شوی دی او د تاریخ په جریان کې د پښتنو ژوند د خپلې ازادۍ او پښتونولۍ د ساتنې لپاره په پرله پسې مبارزو کې تیر شوی دی. یعنی لوی تړاکونه او یرغلونه پر دې ځمکه باندې راغلي او غټ سیاسي، دیني او مذهبي بدلونونه پکې پېښ شوي. خو پښتنو په دغو تحولونو بدلونونو کې د دین، فرهنګ او ثقافت له پلوه مثبت او نوي ښه شیان ومنل او تر ټولو یې خپله ازادي غوره بللې ده او سیاسي تسلط ته یې غاړه نه ده ایښې. که زور ورباندې راغلی نو بیا غرونو ته ختلي او په دښمنانو یې لوی کرکندې کړنګونه رایله کړي دي، نو طبیعي ده چې پښتو ادب به هم په داسې طوفانونو کې کله طوفاني شوی وي. د افغانانو ملي مبارزو ته یوه لنډه کتنه. د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره د پښتنو ملي مبارزې د تاریخ په اوږدو کې د ډیرو یرغلګرو په مقابل کې د تل لپاره جاري ساتل شوي. څومره چې تاریخونو ښودلې ده پښتنو د تل لپاره له ازادۍ سره مینه درلودلې ده او پرته د چا له مرستې په خپلو مټو د خپلې خاورې او ناموس څخه په کلکه دفاع کړې ده. له ډېر پخوا څخه د افغانستان پخواني نومونه انډیار، اریانا، باختر، خراسان او بیا د افغانستان په نامه مشهور شوي دي او په همدغو وختونو کې پښتانه د لوی قدرتونو په مقابل کې په میړانه جنګېدلي دي. په دې خاوره کې د خلکو پاک احساسات او د خپلې خاورې سره مینه درلودلې او نشنلیستي مفکورې د طبیعي غریزې په توګه په دې قوم کې ژورې ریښې ځغلولې دي. هر کله چې خارجي یرغلګرو په دې خاوره تیری کړی دی نو د مرکزي حکومت د نشتوالي له کبله یا تسلیم شوي او یا له منځه تللي، ولې بیا هم په خپله قوم سره راټول شوی او ټول اختلافونه او پرې جنبې یوې خواته اچولي او د دښمن په مقابل کې د ازادۍ بیرغ پورته کړی دی. څنګه چې افغانستان د منځنۍ اسیا زړه دی، خورا لرغونی تمدن او فرهنګ لري او د ایران او هند تجارتي لاره د دې هیواد څخه تیریږي، نو په دې توګه د ګاونډیو هیوادو لپاره هم دغه خاوره د اهمیت وړ برېښېده او لوی فاتحینو او دښمنانو په دې ملک یرغلونه او تیری کړي، ولې پښتانه په عنعنوي توګه د دغه داړمارو او یرغلګرو په مقابل کې درېدلي او دفاع یې کړې ده. 2500 کاله دمخه یعنې په 600 قبل میلاد کې عربو د هخامنشیانو په وخت کې چې بین النهرین او مصر د ایران یوه برخه ګرځېدلې وه، په باختریانو هم حمله وکړه او باختریان 6 کاله د دوی په مقابل کې وجنګېدل، څو کوروش هم په دغو جګړو کې ووژل شو. 200 کاله وروسته یعنې 400 قبل میلاد کې سکندر مقدوني د هخامنشیانو قدرت ته خاتمه ورکړه او ایران او اسیا صغیر یې په 4 کالو کې ونیول، ولې په افغانستان کې سره د دې چې کوم مرکزي حکومت موجود نه و، بیا هم سکندر د وسلوال پاڅون سره مخامخ شو او هر کله چې به سکندر کوم ښار فتح کړ او بل ښار به د نیولو په نیت وخوځېد، نو د لومړي ښار خلک به بیا د دښمن په مقابل کې راوپاڅېدل او سکندر به مجبور شو چې بیرته وګرځي. 1200 کاله دمخه د عربو 2 جنرالانو بودفیل عبدالمومن رزعي په افغانستان کې داسې وینا کړې وه چې دا هیواد ستاسې لپاره ګورستان هدیره دی او بیا به د خپلو کورنیو د لیدو لپاره بیرته ونه ګرځئ. دا وینا د عربو د 2 عسکري جنرالانو وه چې د دوی لښکرې به د ماوراءالنهر نه نیولې بیا تر قسطنطنیه او د فرانسې جنوبي برخو الجزایر او بحر اسود پورې رسېدلې. په 9مه عیسوي پیړۍ کې عرب د 12 کالو جګړو نه وروسته د ایران له لارې بیرته د افغانانو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې
د عربو 50,000 عسکرو او مشهورو عسکري جنرالانو لکه قتیبه معروف په معترقه، عبدالرحمن مشهور په حجاج، د هرات والی عبیدالله او نورو په افغانستان باندې حمله وکړه او زیاتره په همدې خاوره کې وژل شوي دي. او دا هغه مشهور لښکر و چې د جیسر التوابي یا د طاووس لښکرو سره یادېده. سره د دې چې په دې وخت کې هم مرکزی حکومت نه و، خو د دې لښکرو پر ضد د هر ښار او کلي خلک د دوی په مقابل کې په میړانه جنګېدلي دي او د ازادۍ جګړې نږدې یوه پیړۍ دوام وکړ. څو په 246 میلادي کال کې ابو مسلم عبدالرحمن چې په خراساني مشهور دی، د یو شمېر ازادي غوښتونکو سره یې په مروه کې تور لباس واغوست او تور بیرغ یې پورته کړ او د دښمن په مقابل کې ودرېد، څو چې په افغانستان کې د شهنشاهۍ اعلان وکړ. په دې ترتیب افغانستان له 7 کالو څخه وروسته خپله ازادي له عربو څخه واخیسته. همدارنګه افغانانو له عباسیانو څخه وروسته د 500 کالو خپله ازادي ترلاسه کړه. همدارنګه افغانانو له عباسیانو څخه وروسته د 500 کالو خپله ازادي ترلاسه کړه. د عیسوي کال په 9مه پیړۍ کې هم په افغانستان کې خپلواک دولت جوړ شوی دی او د عباسیانو د واکمنۍ لمن ټوله شوې ده. د افغانانو همدغه کلکه پولادي میړانه وه چې هر خارجي تېري کوونکي ته یې ټینګ ګزارونه ورکړي دي او د خپلواکۍ حکومت یې په غور، هرات، بست او غزني کې جوړ کړي دي چې په دې توګه خلک د ازادۍ په سیوري کې د خپل فرهنګ په پراختیا او د ژوندانه په لارو چارو بوخت شوي دي. په 14مه میلادي پیړۍ کې کله چې مغولي چنګیز د 200,000 لښکرو سره په افغانستان حمله وکړه او له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شو، نو بیا یې د ربړونو په ترڅ کې داسې وویل: ما خو دا قوم ټول وژلی و، دا څنګه بیرته را ژوندی شو او په شورش یې لاس پورې کړ. په دې وخت کې په ټول افغانستان کې د ازادۍ ولولې په غورځنګ راغلې وې او خلکو د جګړو لپاره تیاری نیوه، ځکه مرکزي حکومت نه و چې په سمه توګه ورته لارښوونه شوې وای. ولې هر ولایت په خپل وار د دښمن سره ډغرې وهلې دي او چنګیز د افغانانو د دې شورش څخه په غضب شوی و، ځکه چې چنګیز د ډیرو ځایو لکه چین، منځنۍ اسیا، ماوراالنهر، ایران او نورو د نیولو څخه وروسته په افغانستان راولوېده او داسې خیال یې کاوه چې دا ملک خو نه مرکزي حکومت لري او مختلف ملتونه پکې پراته دي، په ډیره اسانۍ سره ونیسي. خو خبره داسې نه وه، بلکې چنګیز هم په دې خاوره کې د کړاوونو سره مخامخ شوی دی. چنګیز له 8 میاشتو څخه وروسته دا نتیجه لاسته راوړه چې په ښارونو او کلیو باندې ازوقه بنده شي، ترڅو د دوی لارې نه هلاک او په کړاو شي، او خپلو عسکرو ته یې دا امر هم کړی و چې د هیڅ ډول قتل عام نه ډډه ونه کړي، ځکه دغه قوم نه تسلیمیږي. د غور او تالقان خلک 8 میاشتې وجنګېدل او چنګیز سوګند یاد کړ ترڅو دغه قوم نابود نه کړم، تر هغو پورې به دې ملک څخه ونه وځم. د چنګیز د دې دومره فوج په مقابل کې بلخ، هرات، کندهار، بامیان، اوسنۍ هزارجات، سیستان، مروه، کابل، غزني، پروان او نور نږدې 1 کال د داسې خونړي سیلاب په مقابل کې مقاومت وکړ او د چنګیزیانو زیاتره قومندانان او لښکریان یې ووژل. دغه خونړی سیلاب لا ورد شوی نه و چې په 14مه میلادي پیړۍ کې امیر تیمور ګورګاني د خپل لښکر سره په افغانستان هجوم راوړ او د افغانستان خلکو په بلخ، بدخشان، کابل، هرات، سیستان او کندهار کې نږدې 10 کاله دغه وحشت په مقابل کې وجنګېدل او هر ښار په جلا توګه خپل مقاومت او دریځ ښودلی دی. تر 14مې
18مې میلادي پیړۍ پورې افغانستان د ختیځ لخوا د هندي بابریانو او د لویدیځ لخوا د ایراني صفویانو او د شمال لخوا د ماوراءالنهر د ازبکو لخوا په پرله پسې توګه په ارامه نه دی پاتې شوی. بیا هم د دې دومره لوی فشار او طوفان په مقابل کې روښاني نهضت چې په سر کې پیر روښان اورمړ او د هغه اولادې 120 کاله د هندي ګورګانیانو په مقابل کې د ازادۍ لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزې کړې دي چې بیا وروسته د خوشحال خان خټک او د هغه اولادې مبارزې په تاریخ کې لکه لمر روښانه دي. په 18مه میلادي پیړۍ کې د افغانستان په جنوبي او غرنۍ سیمو کې د خلکو مبارزې د ایران د صفویانو د اقتدار په مقابل کې جاري شوې دي. د کندهار مشرانو په 1809 میلادي کې په کندهار کې د میرویس هوتک په مشرۍ یوه لویه ملي شورا جرګه جوړه شوه او بیا د ګورګین او د هغه د لښکرو ویستل او په کندهار کې یو ملي او خپلواک دولت جوړېدل د دې جرګې مرام و. د دې مبارزې په پای کې له صفویانو څخه ایران هم ونیو. انګریزانو په 19مه میلادي پیړۍ کې د سیاسي جګړې په نتیجه کې په مرکزي اسیا باندې بری وموند، ولې د پښتون د مبارزو او ملي جنبشونو په مقابل کې په ټول ملک کې ماتې وخوړه. د مثال په ډول انګریزانو د لومړي ځل لپاره شاه شجاع په خپله خوښه او ګټه استعمال کړ او پر تخت یې کېناوه او امیر دوست محمد خان یې په تهدید سره له میدان څخه وشاړه او بیا یې امیر شیر علي خان د دوهم ځل لپاره د سیاست له ډګر څخه د منځه یووړ او یعقوب خان یې استعمال کړ چې په همدې توګه د انګریزانو لښکر افغانستان ته راننوت او د افغانستان خلکو چې دا حال ولید نو په دې انتظار کې و چې د افغانستان د حکومت سره به یو ځای د دښمن پر ضد راپاڅېږي، خو کله چې دولت ګډوډ او پاشلی ولید نو قومونو په عنعنوي توګه د دښمنانو په مقابل کې تیاری ونیو او د خارجي یرغلګرو په مقابل کې لاس تورې ته واچوه تر څو ازادي لاسته راوړي. په دې وخت کې کله چې وزیر محمد اکبر خان انګریزان ووژل نو دا شعار به یې وایه: تاسې راغلي یاست چې زموږ هیواد ونیسئ. په 1841 میلادي کې یو عسکري صاحب منصب و د افغان او انګریزانو په لومړۍ جګړه کې 1809 څخه تر 1843 په مجموعي توګه 50,000 عسکر افغانستان ته داخل کړل. همدغه عسکر د هغه وخت د پاچا تر پردې لاندې په کابل کې تسلیم شو. په 1841 میلادي کې یو عسکري صاحب منصب و د افغان او انګریزانو په لومړۍ جګړه کې 1809 څخه تر 1843 میلادي په مجموعي توګه 50,000 عسکر افغانستان ته داخل کړل او دغه عسکر د هغه وخت د پاچا تر پردې لاندې په کابل کې تم شول. د انګریزانو یو لښکر د کندهار له لارې او بل د جلال آباد له لارې په 1809 میلادي کال کابل ته راغی او دغه کال تیر شو ځکه خلک د دغې صحنې نګران. په 1840 میلادي کال کې خلک په دې پوه شول چې انګریزان د تل لپاره غواړي دا ملک اشغال کړي، نو ځکه خلکو د ملي قیام لپاره ځانونه چمتو کړل. په دغه وخت کې 20,000 عسکر په کابل او 15,000 عسکر په جلال آباد او 10,000 عسکر په غزني او کلات کې ځای پر ځای شول او 50,000 عسکر د جبهه خانې سره مجهز ځای پر ځای شوي. د دې توپونو په مقابل کې افغانانو یوازې اوږده دمباله، پور ټوپک او تورې درلودې، خو په قوي عزم او میړانه یې دښمن ورخطا کړی و. په 1840 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې ځای په ځای د انګریزانو پر ضد خلک راپورته شول او د امین الله خان لوګري، میر مسجد خان کوهستاني، عبدالله خان اڅکزي، محمد شاه خان، میر حاجي او د نورو غازیانو په مشرۍ د ازادۍ بیرغ ورپاوه. په 1841 میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه نایب امین الله خان لوګري او عبدالله اڅکزي په کابل کې د نورو غازیانو سره
راغون شول او د عمومي قیام پلان خلکو ته ووایو او په سبا یې په مسجدونو کې د ملایانو په واسطه د عمومي جهاد اعلان خپور کړ. په 1841 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په کابل کې د انګریزانو قوماندان یو قرارداد لاسلیک کړ او کله چې له کابل څخه جلال آباد په لور د انګریزي لښکرو حرکت پیل کړ نو تر جلال آباد پورې د دې عسکرو څخه یوازې یو تن ډاکټر برایډن ژوندی پاتې شو او نور ټول هلاک شول او دغه جګړه د خلکو په بري سره پای ته ورسېده. دغه وخت انګریزان پوه شول چې دا خلک موږ ایلولی نشو، نو هغه و چې د افغانستان څخه ووتل او د غازیانو د تورې په برکت سره د افغانستان فراري پاچا بیرته هیواد ته راستون شو. انګریزانو په 19مه پیړۍ کې چې د دوی په هیواد کې لمر نه ډوبېده او په ډیر قدرت سره پر مخ روان و. پس له 40 کالو یې بیا دا نشه په مغزو کې وچورلېده چې افغانستان ونیسي. دغه وخت دی چې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ دوهمه وسلواله جګړه وشوه چې دې جګړې له 1878 میلادي تر 1880 میلادي پورې دوام وکړ. انګریزانو په 1878 میلادي کال کې 12900 عسکر او 90 توپونه د کندهار له لارې او 15000 عسکر د کورم له لارې او 15000 عسکر د خیبر له لارې پر افغانستان باندې د حملې امر وکړ چې په مجموعي توګه ټول 55000 عسکر کېدل. په دې وخت کې مرکزي حکومت بې له جګړې څخه له منځه تللی و. خلکو په ملي قیام لاس پورې کړ او د انګریزانو سفیر کیوناري په کابل کې وواژه. په همدغه کال په غزني کې ملا مشکي عالم اندړ د انګریزانو پر ضد د عمومي جهاد اعلان وکړ او د غازیانو ملي قیام شروع شو. ملي مشرانو لکه محمد جان خان وردک، ملا مشکي عالم اندړ، سردار محمد ایوب خان، میر غلام قادر خان او نور مشران د مجاهدینو د لښکرو په سر کې ولاړ وو او په دې جګړه کې د انګریزانو نږدې نیمایي عسکر ووژل شول. د میوند په مشهوره جګړه کې چې انګریزانو ماتې وخوړه او د 12000 عسکرو څخه زیات یوازې 25 تنه ژوندي پاتې شول او نور ټول غازیانو ووژل. انګریزانو یو ځل بیا په دوهمه جګړه کې دا ومنله چې افغانان خارجي نیرو قوت نشي منلی. هغه و چې د انګریزانو قواوې له افغانستان څخه ووتلې او بیرته مرکزي حکومت جوړ شو. دا ځل په خپل افغانانو په انګریزانو حملې شروع کړې او په 1919 میلادي کال کې امان الله خان د خپلواکۍ بیرغ پورته کړ. د افغانانو وړو ټولګیو په 3 محاذونو یعنې ننګرهار، پکتیا او کندهار کې پر انګریزانو حملې شروع کړې. په دغه وخت کې د هیواد خلک لکه د ننګرهار، لغمان، کونړ، کندهار، غزني، پکتیا او د پښتنو د سرحدي سیمو پښتانه سره راټول شول او د فرنګي مقابلې ته راووتل او یو عمومي جهاد شروع شو. د انګریزانو امپراتوري د هند په نیمه قاره وچه کې په لړزان راوسته او هغه و چې افغانستان خپله سیاسي ازادي ترلاسه کړه. په 19مه پیړۍ کې د افغانانو ملي ازادي بخښونکي مبارزو دا ثابته کړه چې دغه قوم تر هر څه دمخه د ازادۍ سره ډیره مینه لري او خارجي تیری نشي زغملی او په دې لاره کې له سر او مان څخه تیر دي. ډي ډي سیل چې د افغانانو او انګریزانو په لومړۍ جګړه کې په افغانستان کې و، د افغانانو د تورې او میړانې په برخه کې داسې لیکلي دي: افغانان ډیر ښه نژاد او قوي خلک دي او چې یو ځل یو ځای ونیو بیا له هغوی څخه څوک هغه ځای نشي نیولی. افغانان ډیر ښه نژاد او قوي خلک دي او چې یو ځل یو ځای ونیو بیا له هغوی څخه څوک هغه ځای نشي نیولی. یو بل انګریز جنرال ایري په 1840 میلادي کال کې پر افغانانو داسې یوه تبصره کړې ده: د انګریزانو عسکر د وسلې په استعمال، میړانه او زړورتوب کې باید له افغانانو څخه درس زده کړي. افغانان په ګوریلایي او شپخون جګړو کې له ډیر پخوا څخه خاص مهارت لري او موږ ته د دوی میړانه په 1842 نه تر 1880 میلادي کلونو کې معلومه شوه چې دوی څومره په میړانه سره بې وسلې وجنګېدل او موږ ته ډیر تاوانونه راورسول. په دې ډول ډیرو انګریزانو مورخینو
د افغانانو په میړانه او وطن دوستۍ باندې خپلې نظریې څرګندې کړي دي. تر کومه ځایه چې تاریخ زموږ سره مرسته کولی شي، افغانان په جګړو او نورو مسایلو کې یو ډول خاص درانه خصوصیتونه لري. مثلا سکندر مقدوني په کلونو په افغانستان کې سرګردانه، للهنده او ترو ګرځاوه. د عربو فاتح قشون لښکر یې په کابلستان کې له منځه یووړ. چنګیز یې دومره سرکوته کړی و چې هغه په پای کې د ښارونو په ورانولو هم صرفه ونه کړه. د فرنګیانو لوی قدرت ته یې په 19مه پېړۍ کې 2 وارې سخته ماتې ورکړه. ادبي اصطلاحګانې او تاریخي نومونې. ادبیات د ادب جمع ده او د انساني ژوندانه تصویر او تفسیر دی. ادبیات د یوې ټولنې هغه ټوله لیکلې خزانه ده کومه چې وروسته خلکو ته پاتې شوې وي او په هغه کې د یو قوم او ولس د ژوندانه لوړې او ژورې څرګندې شوې وي. ادب د ژبې هغه شفاهي یا تحریري شکل دی چې هنري ارزښت ولري. په خپل ادب یو هنر او ادبي څېړنه یو ډول هنري مطالعات بلل کېږي. ځینې وایي چې ادب د الفاظو په واسطه د خیالاتو او افکارو انځورول دي. ځینې بیا په دې عقیده دي چې ادب هغه نازک او لطیف فن دی چې د هنري څېرو تصویر د کلمو په واسطه ترسره کړي. یو شمېر پوهان په دې خیال دي ادب یوه اجتماعي پدیده ده او د انساني ټولنې د ژوند ډولونه او دودونه ښکاره کوي، په دې شرط چې انتقادي روح ولري. په نوي ادب کې انتقادي روح لرل شرط دی. ادب پوهنه هغه پوهه ده چې د هنري ادبیاتو خصوصیت، پرمختیا او ارزښت په معاصر او اوسني وخت کې تر څېړنې لاندې نیسي او 3 اساسي برخې لري. لومړی ادب تیوري، دویم ادب تاریخ، دریم ادبي نقد. همدارنګه ادب پوهنه موږ د هنري ادبیاتو د قوانینو او قاعدو سره اشنا کوي او د یو هنري اثر په ژبه مو پوهوي. ادب تاریخ په عامه توګه د نړۍ او په خاصه توګه د یو هېواد او ملت د ادبیاتو د پرمختګ جریان مطالعه او تر څېړنې لاندې نیسي، چې د تکامل په مختلفو ټاکلو او ځانګړو دورو او مرحلو په ترڅ کې څرګند شوی وي، او همدارنګه د ځانګړو لیکوالو او شاعرانو اثار هم تر څېړنې لاندې نیول کېږي.